اردوغان یو ځل بیا پر اسلامي مقدساتو ننګه وکړه او سویډن ته یې اخطار ورکړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سویډن حکومت غندلی دی چې د قرآن سوځولو ته یې اجازه ورکړې او ویلي دي چې دا کار به په ناټو کې د دغه هیواد د غړیتوب په اخیستلو منفي سیوری غوړوي. اردوغان په خپلې تلویزیوني وینا کې وویل موږ په بالاخره د لویدیځ متکبرینو ته دا ورزده کړو چې مسلمانانو ته سپکاوی د فکر ازادي نه ده تر څو پورې چې په تروریستي سازمانونو او د اسلام څخه په ویرې خپرولو بریالیتوب ترلاسه شوی نه وي موږ به د امکان تر حده خپل قوي غبرګون ښکاره کوو. اردوغان داسې مهال په سویډن کې د قرآن سوځېدو پیښه غندي چې ټاکل شوې را روانه پنجشنبه د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه بحث وکړي. تر دې مخکې هم اردوغان په سویډن کې د قرآن سوځېدو په اړه ویلي و چې سویډن باید له ترکیې څخه د خیر تمه ونه لري. یو 27 کلن عراقي سلوان مومیکا چې څو کاله وړاندې سویډن ته کډوال شوی و د لوی اختر په لومړۍ ورځ په ستاکولم کې د تر ټولو لوی جومات مخې ته د قرآن یوه نسخه وسوځوله او په پولیسو کلک امنیت ټینګ کړ. د ستاکولم پولیسو هغه ته د بیان د ازادۍ په اساس د اعتراض د یوې بڼې په توګه د دې کار اجازه ورکړې وه. پولیسو وروسته وویل چې دوی د دې سړي لخوا د پارونې په اړه پلټنې پیل کړې دي. عراق د سویډني چارواکو دا پریکړه غندلې چې یو افراطي ته یې د قرآن د سوځولو اجازه ورکړې ده. په بغداد کې د عراق د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا پیښې د نړۍ د مسلمانانو احساسات راپاروي او یوه خطرناک پارونکی عمل یې بولي. قدرمنو کتونکو تاسو د موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.